بس یو وی یو سر چار یو مخالف نوی وایي چې کوم نظم دی چې زه نوم یې ورک شه د دې آیس د نشو یریږم نشې ته ناست تر نیمو شپو په دې بچو یریږم زه د خپل کلي د ملک او خان نه یریږم ځکه یریږم نو زه د چمچو یریږم مننه زه د خپل کلي د ملک او خان نه یریږم ځکه یریږم نو زه د چمچو یریږم او دا خلک څومره بې دردۍ سره انسان قتل کړي زه خو د خدای نه د مرغۍ هم په ویشتو یریږم دا خلک څومره بې دردۍ سره انسان قتل کړي او زه خو د خدای نه د مرغۍ هم په ویشتو یریږم او سم لیوني شي چې د مور د مرګ اواز پې وشي مسافرۍ کې ډېر د دغې حادثو یریږم مننه او زه د ټوپک د خولې په اور کې رالوی شوي پښتون مړه شماز به څنګه ستا له تماچو یریږم ډېره مننه نظم به شریک کړم چې زه د ټاټکي مزدور وم زه د بلچي مزدور وم زه یو بېوسه مزدور او یو پردی مزدور وم ټوله ورځ به میزان خان له زرې زرې کو اکثر به سوچ کې لاړم لاس په میزان له پرې کو چې ډېر به ستړی شوم ما به دمه کوله او د خپل قسمت نه به مې اکثر ګیله کوله خان که له قرض دې راکړه چارانه څه غوښتي دي ځینو خواږه غوښتي دي ځینو تراخه غوښتي دي پلار مې کونټۍ غوښتې ده مور مې وړه غوښتي دي خویندې زما په تمه په انتظار زما دي د خوشحالۍ نه ټولې سترګې په لار زما دي یو بل ته پټې پټې په غوږ کې ټول لګیا دي یو ویل رانجه زما دي د غاړې خار زما دي کشرې ویل زه پې ګرانه دا ټول سینګار زما دي مننه کشرې ویل زه پې ګرانه دا ټول سینګار زما دي مور مې غوسه شوه ورته هغه د کومې راوړي زه وایم ټولو له چې د زخرو ستنې راوړي هغه معذوره پلانم چې پې کونټۍ راوړو دومره پیسې نشته چې پې روټۍ راوړو خان سترګې برنډې کړلې خان سترګې برنډې کړلې په مې غوسه وکړله چې غریبۍ مې ورته خپله کیسه وکړله کار له بیا راچې نه شي چې قرض پیسې غواړې د غریب بچې تم دا مزې غواړي مننه زما په لاسو کې خان زما دیاړي کېښوده زما د خویندو ارمان زولې خالي پرېښوده چې خان دیاړي راکړله هغه 200 وه یوه تروړه د وړو 2800 وه سپېره نصیب ته مې ویل یوه سلا راکړه دې غریبې ظالمې سلا د غلا راکړه ضمیر سپېړې راکړي نن خو بغلا وکړې خو د ماشر په ورځ به هلته کې بیا څه کړي دړې وړې پې کېږي غوړي د کمې راوړم نن د وړو په ځای به د زخرو ستنې راوړم په کوم بازار کې چې به ما سینګارونه لیدل هلته د خپلو خویندو ما ارمانونه لیدل ویل مې تش خو نظم یو فیصله مې وکړه او د ارمانونو ډکه یو جنازه مې وکړه بس غټو خویندو له مې تراخي بیهي واچول او کشرې خور له مې لږ ورکې چیني واچول په کومه غوټه کې چې د چا ارمان پروت و په هغه غوټه کې نن زخرو سامان پروت و ستړی ستومان او بېبسه راغلم د نورو ورځو په شان کور ته بېوسه راغلم مور مې رامنډه کړله بچي وړه دې راوړل خویندو مې هم راته ویل لالاخ هغه دې راوړل کشرې رامنډه کړله زما خواږه دې راوړل ورته ویل مې او چې ما هر څه راوړي دي چا له مې تریخ راوړي چا له خواږه راوړي دي بس سترګې پټې کړې ټوله بسم الله ووایې هلته به ټول الله ته صفا صفه ووایې اول مې کشرې خور له چینو کې زهر ورکړل بیا هغې نورو له مې پخلو کې زهر ورکړل په دې واده مونږ ټولو یو بل له غاړې ورکړي مخ په کعبه مونږ ټولو یو بل له غاړې ورکړي چې د ماشر په ورځ به مونږ په یو بل ګوایو چې عدالت ولګي مونږ به الله ته وایو که ګنجایش وي ورکړي خدای جزا راکړه که ګنجایش وي ورکړي خدای جزا راکړه مونږ خودکشي کړې د مونږ له سزا راکړه مونږ ارمانونو سره خدایه په ورسېږه خو مونږ سره سم خدایه هم هغه نور اوسېږه زموږ د ژوند قاتلان خدایه په ورسېږه هغه د ځمکې خدایان خدایه په ورسېږه شمازه زار د خدای شم چې رزق او صبر راکړي که د انسان په لاس شوه انسان به زهر راکړي چې دیاړي وکړمه 200 شي چې ډېرې زیاتې شي 800 شي چې کور ته راشم وایي دا نشته نن په کاله کې وړه بیا نشته لا دمه شوی نه یم ناست نه یم ستړی ستومان یم ملاملاس نه یم پیسې په جیب کې د زوړ خیال راواخلم ویم د 100 بدال راواخلم پاسم روان شم بسم الله وایم بس وتوعز من تشو وایم لاړم چې ګورم لاسونه وټول سپینې ټوپې او تش سرونه وټول چاته مې ویل وړو جوړسي ورکي هغه ویل دال ورسره دسي ورکي چې لږ ورمخکې شو مو مې کتل بس بې اختیاره شو مو مې جړل زما د کام هغه درنې تور سرې او هغه درنې او پښتنې تور سرې ساجیبه غوندې انداز وکړو ساجیبه غوندې اواز وکړو د خدای خاطر وګوړه راکړه سپین دننه غواړه مسره راکړه
د مزدورۍ نه چې روټۍ ګرانه شي بس 2 سیزونه ډېر ارزانه شي ښځې عزت ښه په اسانه بیه سړي غیرت ډېر په ارزانه بیه یو میلیدو ورسره 3000 وي ما سره 600 کم 3000 وي بس جذباتي شوم خپل کور له راغلم په منډه منډه خپلې مور له راغلم مور ته مې ویل یوه سلا کوم بېګا له لار نیسم اغلا کوم مور مې ویل درته خوارۍ نه بخم زه درته خپل د سینې پی نه بخم ښه باشعور وي ته جاهل جوړ کړي دا مجبوري سړی قاتل جوړ کړي بیا د میکونو والا هم پیدا شي د موبایلونو والا هم پیدا شي میک یې اکثر په خوا کې لنډ پروت وي د سوالو یې خوله کې پنډ پروت وي پتلو راتلو کې دا کمال به وکړي په اشاره کې داسې سوال به وکړي اخر تا ولې دا ګناه کوله شرمېږي نه چې تا دا غلا کوله ستا مجبوري او ستا په حال خو نه کوي لیونی نه دي داسې سوال خو نه کوي ستا مجبوري او ستا په حال خو نه کوي لیونی نه دي داسې سوال خو نه کوي اوس تاسو ماته یوه لار وښایي اوس تاسو ماته زما کار وښایي چې په 3.5 زره کروړه وړي شي یو هفته د چا دیاړي ونه شي ته راته وایي زه به دا نه کوم نو ته راته وایي زه به غلا نه کوم که مخکې ګورم راته ډانګ ولاړ دی که وروسته ګورم راته پړانګ ولاړ دی که مور منم نو د نخر به مړ شم او که یې نه منم کافر به مړ شم شما زغلی شه بې ځای دې زور دی که سپینې وایي نو بس ځای دې ګورم